السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو تاسو ګورئ پی سی یعنی پښتو چینل یعنی پښتو شبکه. نو نن په دې شبکې کې به موږ تاسو خبرې کوو د واتس اپ په اړه باندې. د واتس اپ په اړه باندې دوستانو یو مهمه خبره چې زه تاسو سره غواړم چې تاسو سره شیر کړم هغه دا ده چې دلته کله چې موږ واتس اپ خلاص کړو نو دلته دا ډسپلی یعنی دغه پاڼه انډیوالانو ستاسو وینئ په دې پاڼه کې شاته که تاسې ځیر سئ ورته ډېر زیات انځورونه دي، بېلابېل شیانو انځورونه دي. په دې کې بوټان او د سختګي انسانانو او د مقصد د فروټو او داسې حتی د سپي، په دې کې د سپي یو انځور هم شته. نو دوستانو مسله دا ده بعضې وخت ملګري انډیوالان ویډیو را لیږي یا داسې د قرآن آیاتونه را لیږي یا داسې ویډیوګانې چې په هغه کې د قرآن تلاوت وي یا داسې نور کوم انځورونه چې هغه د دیني انځورونه وي، نو دا ډېره لویه بېادبي ده چې شاته د سپي انځور وي او مخې ته د قرآن آیات یا د قرآن تلاوت وي. نو دغه ځای کې د یو د پیشو عکس هم ده، که تاسو چېرته ورته ځیر سئ نو به وینئ. نو دوستانو دا ډسپلی یعنی دغه پاڼه چې دلته لګېدلې ده دا باید موږ تاسو سره کمتر لرې کړو ترڅو د قرآن د آیاتونو او داسې د نورو د دیني شیانو له بېادبي نه ځان وژغورو. نو د دې لپاره دوستانو اسانه طریقه دا ده چې تاسې خپل واتس اپ ته راننوځئ. نو دلته دا پاس 3 ټکي دي، دغه 3 ټکي به تاسې کېکاږئ. نو تر ټولو اخره لاندې د سیټینګ تڼۍ ده، دا تڼۍ به کېکاږئ. دلته دویمه تڼۍ د چیټس ده، دغه د چیټس تڼۍ به کېکاږئ. او دلته بیا دریمه تڼۍ د وال پیپر دا به کېکاږئ. او دلته به دا سره تڼۍ د نو وال پیپر تڼۍ به کېکاږئ. نو د تاسو هغه وال پیپر یعنی هغه پاڼه به ورکه سي. او دلته به ګورئ دا دوستانو تاسو دا پاڼه بالکل سیده دا خالی ده او دلته هیڅ کوم انځور نشته. نو هیله لرم دوستانو چې دا ویډیو به مې تاسو خوښه شوې وي او دوستانو داسې نور خوندورو ویډیوګانو لپاره او داسې نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره د موږ چینل ده په یوټیوب باندې چې هغه نومیږي پښتو چینل. دا پښتو چینل، نو دا چینل تاسې دوستانو دې چینل ته راسئ او په دې چینل کې به تاسې نور داسې ډېرې ویډیوګانې هم وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.